چې آزاد قومي اتحاد دا غواړي چې په ډسټرک بټګرام کې تحصیل بټګرام تحصیل علی دو تحصیلونه دي په دې کې چې کوم محرومیان دي د هغه محرومیانو ازاله وشي یا پاره کې کمی راشي دغه بنیاد باندې دا حل زلی دي او دارنګه په سیاسي عمل کې موږ راغلیو څنګه چې شیخ رشید احمد سے مدذل العلی خبر وکړه سړکونو حواله سره نور زبلک تفصیل کې زمونږه د علی ټول سړکونه هغه تبادي که زه دا وایم چې په ټول پاکستان کې دنیا نه خلک راځي او په پاکستان کې او بیا راځي بټګرام ته او چې کله یعنی تاکوت نه علی طرف ته سفر شروع علی طرف ته چې کوم خبر روانه شي نو موږ ته معلومه شي چې سفر و شروع شو دا غي نه کته کم سے کم سفر هغه آسان شوی دی او بل سفر پته لګي نو هغه کې خاص کر خلک وي دو روډونه درې روډونه بلکې څلور روډونه یو په پیمال نه براتلې هغه تبا پروت ته بل دا بنینه بشام ته د کون روډ چې ورته موږ یو هغه تبا پروت ته بل دا تاکوت نه په سیجبیار باندې بنې ته تبا پروت ته بل د تاکوت نه په کنای باندې هغه تبا پروت ته او د تباکارۍ نه علاوه زمونږه مشران خصوصا چې د وخت کې د تحریک انصاف داغي حکومت ته مرکز کې او صوبې کې او زمونږه د ډسټرک بټګرام درې واړه سیټونه هغه سره دي او بیا دا چې په اعلی کې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی دوه سیټونه هغه دغه مالکان دي او ځدانا بلکې د دې نه مخکې د ډسټرک د ویلیج کونسل نه واخلې تر قومي اسمبلی پورې هغه د دې ذمہ داران او دارنګي واقداران اختیارمند پاتې شي دي داغه نه باوجود موږ چې ګورو نو په دغه موجوده روډونو باندې نه څه کار نه شي یو نوی کار شي دی چې کوم مخکې چرته چا سیمټ یا چرته تارکول په اچولیو نو هغه د افتتاح او ابتدا په نوم باندې هغه وکنيست او هغه کنده کپر کړ دغه یو تبدیلی راغله چې هغه شته روان کړ نوی کار چې په دغه باندې هغه صرف د داو او د افتتاح دغه په بنیاد باندې د چاته سہولت نه ملاوي شي د سره بیا زمونږه مقامی غټ روډونه د کرګ نواخلې راشن غنگوال غنتر نیر او بیا د بنینه واخلې بټیلا بنینه واخلې پښتو بنینه واخلې کوم د ټنډول دا بیا هغه کې غټ روډونه دي او دا بالکل ناقابل استعمال دي خلق زی ناغو ماته وی چې روډ خراب دي زم نه روډونه خو زمونږه ایم پی ایس موجوده ایم ان ایس موجوده هغه من بالکل سم کړ دي او فوټان د بل جن واخلي زمونږ صحافیان لور کی زمونږ صحافیان یا نور خلق چې کوم دي عام اړیو سره ځان ته صحافي وي ورکی به دا چې کوم دي پټي لګول دي د فلاني جی روډ دي دا به دروغ نه ځان خلکو ته دا ویم چې به دا داسې دا چې دا ستاسو سره دا ګاډي خراب دي روډونه خو زمونږ ایم پی ایس ایم ان ایس تحریک انصاف حکومت بالکل برابر کړ دي خداګاری تاسو خراب دي چې خپل ګاډو غور واخلې نو په دې وجه باندې چې کوم دي دغه شانتي دغه نه علاوه لګ روډونه دي هغه ټول خراب دي زبتا صداوم چې د علی ته چې څوک تل او غټه تفسیر کړدا نو هغه دا ویل دي چې وای علی جنت ته خلا ورته په دوزخ ته او زموار د دې چې کوم دي کته او بر خانان دا هر چا چې کوم دي تفسیر کړدا او خیبر ټي والم د خبرې تفسیر کړو داغه نه علاوه راشه زما مشران چې کوم دی هغه سیجل کې دریم روډ جی و سلورم روډ جی او دا شار روشن دی شار روشن منی اول وی 32 کروڑ روپۍ دي بیا وی چې 27 کروڑ شوی بیا 22 کروڑ شوی بیا چې څه شوی اوس چې کوم دی هغه شار روشن هغه د دریم روډ یا سلورم روډ هغه په یو ګډ کې نخته او تر اوسه پورې داغه نه هیڅ قسم پیدا میلاو نشو زستاسو په وساتت باندې ټول حکومت بالای حکام ته خبره عرض کوم اپیل کوم چې خدا را په دې باندې انکوایری وکړي د قوم دا فند ولې ځای شه دی د خلکو ته چا مشوره ورکړی و چا نه دوه مشوره غوښتي چې تاسو دې کې بل روډ وباسئ او دا د چا ضرورت دی او قوم خو دغه ضرورت نه لري دا صرف او صرف د ټیکادار مافیا او دارنګ چې کوم دي د نمائندګانو دا خپل ضرورت دی د قوم دا قطعا ضرورت نه دی دا پیسې ځای شوی دا او د دې باقاعده چې کوم دي دا غینا ریکورډ وشي او دا پیسې
هغه واپس کړی شي ورنه دا زمونږ د قوم ډیر زیات نقصان وشو او فند نه او چې فند نو هغه خپل د یعنی خواهش مطابق خلک لګي د قوم سره کار نشته. دویم خبره صحت حواله سره په ټول علای کې یو ټاپ دی هسپتال له بنا پاغه باندې ټول راشته او صرف زمونږ اکثر مثلا خاص قریش صدر صاحب پای باندې دا خبره کوي چې به دلته کې دا ادا کوي دوم ته ولي کوي چې به مطلب دا ہے چې ریفر بټاګرام ذاتی بل شي چې کوم دلته کې هغه نشته او اس قسم ماشينري او کومه دا هغه ناکاره پراته ده او سہولیات او د ضرورت د هغه بالکل کمې ده او د سټاف هغه بالکل کمې ده او زنانه سټاف زنانه ډاکټر لیک ډاکټر او حال د سم نشته نه اسو وې د دلته کې سوکان نه کوي چې اډرو کې هغه بیا د دې ځای لا چې به ته ام پی ایس ته د سې لپاره ته پیسې ملای کې आवाज وکړه تانه نه پورې پیسې ملای کې د دې لپاره په اسمبلی فلور باندې تا کوم आवाज کړ دې هغه موږ ته ریکارډ راکا ته پیسې دا خو صرف چې کوم په خبرو مې نه کیږي ډیچو سره تا خبرو کړې ډیچو سره غوځم کولې شم ته به اسمبلی ته لګلې الته به خبره کوي بیا داغه نه علاوه سرجن سپیشلیست چې کوم دی هغه پکې بالکل نشته د علي بیچوغان دی راشن کې دا بټیره کې دا دارنګ چې کوم دی هغه په سګرګا په ټنډول په اوتل کنه وغیرہ بیچوغان چې کوم دی هغه د قشن دی یعنی ناگفته به حالاتو کې دی داغه هیڅ حالت چې کوم نشته ډیسپنسریانه داغه خو بالکل چې کوم دی مطلب دا چې څه قسم لا یعنی پورسان نشته هغه خبره اواز دی کې دا حکما چې 3 کال وشو د انصاف د حکومت د بیارې د قوانینو د هغه چې کوم د اقتدار یو ډیسپنسری دی دوی چې هغه په تحصیل علی کې یو ډیسپنسری چې کوم دی هغه جوړ کړي موږ به ومنو چې او به په 3 کالو کې یو ډیسپنسری جوړ کړه اخر څه وجه ده چې یو ډیسپنسری دغه اضافه چې کوم دی هغه نه کړي او شته هغه کې وجه چې هغه دا چې دو خپل دغه مطلب کار کوي د قوم سره کار نشته دغه نه علاوه د تعلیم حواله سره بزدا وایم چې پالای کې های سیکنډری سکول مخکې جوړ شو افسوس دار چې هغه یو ګډ طرف ته وړو چې هغه یمغه د هغه کې پی زمو تیروس خان شاه حسین خان خپل ځان لکته یو ولته په قبرونو باندې جوړ کړ چې صدا خیر بهرحال خپل بځمنه کالج حواله سره خبره شو زمونږ انجینر زبیر خان اعلی تعلیم یافته به بدل منبر هغه دا وې چې به دا زما چې کوم دی هغه ما باندې دا ټول لګیدل او زبر دا جوړوم دا کالج به جوړوم او په دې کې وځه کلاسونه پروس کال نه وي واسه کال نه وي تر اوسه پورې چې کوم دی هغه شی هغه شان دی پروت ته لگا اخر د دروغ صحت شته او کنه کسو پورې به دا دروغ ویل کیږي دا زمونږ د مشران دي دا وي چې موږ دومره دروغ ویو چې هغه موږ حساب کوشي دا غن روس بیا دوبس کی د دروغ انتها چې کوم دی هغه نشته او نه هغه لپاره چې کوم دی حد شته بیا دا غن علاوه زمونږ های سکولونه چې کوم د ټول د ضرورت او د سہولیاتونه بالکل چې کوم دی هغه کې فقدان دی او زبتا صدا وایم چې های سکول راشن های سکول بټیلا های سکول پاشتو های سکول درب کنای داغه توسه پورې د زلزلې نورسو بلډینګ چې کوم دی هغه نه جوړ شي خلک جات کی ماشومان طالبان هغه چې کوم دی په ګرمه او په یخنۍ کې بالکل د اسمان د لاندې او تاسو ته خبر شته تاسو دروغ نه دي دا حقایق دي په موقع باندې تاسو هم د خبرې پته ده بیا داغه نه علاوه په تحصیل علی کې په یو سکول کې دغه لیبارټری چې کوم دی هغه نشته او بس چې به ساينس ان ټیکنالوژي او فلان چل او دا د ساينس وای په څه شي باندې لیبارټری نشته یو هغه دغه ترمامیټر الته کې نشته یو ته په پیلې ما ترمامیټر الته کې نشته خدای باندې کومل شه دا علی د حال دی بیا دا رنګ چې کوم دی مطلب دا چې په ایجوکیشن کمپلیکس کې یو اس ډی او ناشته یو اس ډی او دا ټول علی به کوم دی هغه څنګه کول کوي او بیا پرایمری سکول د زنانه افیسر داغي دفتر په پټکام کې دی افسوس دا صنف نازک یوازې په یو طایفي چې هغه یعنی مطلب دا چې مولا د عام سړي د هغه باندې دا زور دی چې صنف نازک چې کوم د خیال کوا دا زنانه چې کوم دی چې په سکولونو کې دا صنف نازک نه دي دومره رحم نه پکار چې داغه دفتر په پټکام کې دی او تحصیل علی دا دغه اډر پالای منه شوی دی او تحصیل علی دا دفتر چې کوم دی داغه په پټکام کې دی اخر د دې تاسو بسوک کی دا جلا مونږ چې کوم دی او کو چاته وکړو دا جلا او کو چاته وکړو مونږ دغه جلا ستاسو د میډیا په ذریعہ باندې قوم ته کولې شو ځکه چې سمره
سمبلې ته مونږ تللی دي او کوم خلک چې سمبلې ته تللی دی د هغو هلته کې د خبرو روژه ده. بیا د هغې نه علاوه زمونږ غټه مسله دا ده چې سیاسي خلک څه کوي چې دلته کې ایله یو بل سره دغه کې په ایجوکیشن کې دلته کې خبرې راغلې سیکرټري ایجوکیشن د بډګرام په امورو کې بذات خود برای راست بلا جواز چې کوم دی پای کې مداخلت کې آیا دا کوم ځای انصاف دی دا تحریک انصاف دی دا د انصاف حکومت دی به ته چې کوم دی بلا جواز صرف او صرف د انا پرستی او خپل د یعنی سیاسي خلکو ته پولیټیکل چې کوم دی سیاسي خلکو ته فایده رسول لپاره دا خبرې کوي. بیا دا غي نه علاوه دا عزیزانو چې د ترقۍ کارونه 3 کاله وشو 3 کاله من تر اوسه خبرو روزانه سلی و تر اوسه پورې من خبرو روزانه سلی و من و صبر وکړای دا یو کال صبر وکړای 2 کاله صبر وکړای 3 کاله چې کوم دا هغه مکمل شو په دې 3 کالو دور کې چې کوم دی مثال په تور سره سوا د دروغ اعلاناتونه او سوا د دروغ بوټونو نه منبل شي چې کوم دی هغه په تحصیل علی کې نه لیدل او که بعض ځایونو کې چرته د لوکل ګورنمنت یا د بل څه داس لګ کار شي نو په هغه کې ټیکادار او هغه ټیکادار پیدا بیا لاندې یو بل ټیکادار پیټي ټیکادار ورته هغه لا پیدا بیا په لاندې یو بل ټیکادارګي لګا هغه خپل په کرپشن باندې چې څومره قصه کړي دا قصې چې کوم مثلا دا چې دا په نوټس کې دي خلکو به هغه کې ټیکو کې ځان له چې کوم دی اوکړه برنه راځي تیرې سورې چې کوم دی هغه شازه کې خلاص شي. نو عرض مې داسې کو چې بیا آیا د دې کرپشن د دې تپوس بسوک کوي لکه څنګه شیخ سیبوی به د ادارو ته نشوتل چې ادارو ته زو هغه مخنه یعنی صحیح ترتیب سره کار نه کوي او چې کوم منتخب نمائندگان دي هغه په اسمبلی کې په دې باندې سم خبره نه کوي. یو ورځ د زما ایم پی انجینر زبیر خان دا وایي چې ما په اسمبلی کې ټیکادار خلاف خبره دلته دغه پوسټونه راشي چې زما ټیکادار د مړای نه نه سما دا زما مړای نه نه سما دا زما چې کوم مثال په توګه سره سړي کو نه کوم دا څه خبره ده ته په اسمبلی کې خبره وکړه ته په اسمبلی کې خبره وکړه دلته کې راغی یو ځل چې کوم د کشای واغسته بل لاله کې چې کوم سوري شروع کړ یاره مې واقعا د سوري غونې کې چرته شی به ولاندې معلومه یې لگا بل مشروع چې خبردار دی کې کار نشته زړه حاضر ته موږ لګل ځان خپل تنخواه غلا ځاتې دې سره کار نشته. بیا دا غي نه علاوه صرف چې کوم دی لکه څنګه شیخ وي پلاستیک پیپونه دي هغه خلک وړي او خپل دغه نسول لپاره په برګو کې خېدي چې دا به زموږ نسول لپاره په کار راځي ورنه د واټر سپلای نظام په علای کې درهم برهم دی څه قسم لچ کوم دا یعنی زموږ هغه سکیمونه دي په هغه باندې هیڅ قسم مرمت یا شي نه کیږي او صرف پلاستیک پیپ ته کار ویلي دي زنیم په 40 انچا 40 نیمه انچ ور کوي دا کار دی لگا. دا غي نه علاوه لوکل ګورنمنت او دای کرپشن واره 2015 2019 پورې لوکل ګورنمنت په تحصیل علی کې لوکل ګورنمنت چې کوم دی دا فندونه په کروڑونو روپے زما د اندازې مطابق سلپاسه 60 کروڑ 70 او 60 کروڑ په منځ کې زمون تحصیل لازم چې داغه پلاس باندې پیسې راغلي دي او زه تاسو ته داوی سره نن دې دا څوک ثابت کی چې 2 کروڑ روپے په یو ځای باندې لګیدلي 2 کروڑ روپے یو ځای باندې لګیدلي نو زه تاسو له جرمانه راکوم دونه چې 1 کروڑ په یو ځای باندې لګیدلي نو زه تاسو له جرمانه راکوم هغه پرېدا چې 50 لک یا 40 لک ویلي او په هغه کې هغه 40 لګیدلي نو زه به هم تاسو له کوم د جرمانه راکوم ورونه هیڅ هم نشته 10% چې کوم دې لګولي او غټ کرپشن پای کې داري چې د ویلیج کونسل نه واخلې تر بل پورې ټول دغه لہذا په هغه یو سکیم باندې د ویلیج کونسل ناظم فند په هغه باندې د تحصیل کونسل ناظم فند په هغه باندې د ضلع کونسل ناظم فند په هغه باندې د تحصیل ناظم چې کوم دی داغه فند په هغه باندې د ضلع نائب ناظم چې کوم دی داغه فند په هغه باندې د صوبایي فند په هغه باندې قومي فند مسلمانانو الله له بس جواب ورکوي مرګ منای کنه منای د قبر له بځای کنه بځای تاسو چې کوم دی مسؤلیت چې کوم دی هغه ذمہواری چې کوم دی په ځان باندې منای او کنه منای کنه زه خو تاسو د مقتدر قوتونو ته خاص کر د بیاړی ټول قوانینو ته زه دا خبره کوم چې تاسو مثلا مباهله وکړي که تاسو صحیح کار کړئ راځي چې په کولاو میدان کې ودرېږو الله نه غواړو که بیاړی خانان تاسو صحیح کار کړئ نو ما دې خدای پاک غر کی او که تاسو صحیح کار نه کړئ تاسو خدای پاک غر کی راځي مثلا مباهله وکړي په دې خبرې لہذا صفا سوتره خبره دا چې به دا ټول چې کوم دا کرپشن دی او زه دا
واضحه طریقې سره ویم چې بھائی پرون چې کوم ما سره نن ما سره ګاډي نشته سال ما سره چې کوم د بللا ګاډي دي نن زما کوټه نشته سال زما چې کوم د یو کوټه دا یو ور سره چې کوم د غټه اوجره ولا دا کوم ځای راځي کوم چې کوم ما جایداد خرڅ کړ دې کوم یو داسې بل طرف نه آمدنی شي دا بھائی دا ټول هغه چې کوم د هغه قصه ده او موږ ته معلومه ده چې کوم خلکو کړ دا لیکن افسوس پدې باندې غټ افسوس بل دی هغه دا چې موږ ټي ایم ای علای او دا ای ډي لوکل ګورنمنت دا هغه نه بار سیټیزن چې کوم دی پورټل باندې موږ باقاعده شکایت کړ دي او ما سره دا هغه باقاعده دا نمبر چټیان هر څه چې کوم دی هغه دا ما سره موجود دي موږ بارها چې کوم دی هغه ته واپس چټیان راغل دي دوه ته راغل دي دلته چې کوم دی ای ډي او دا رنګ چې کوم دی مطلب دا ټي ایم ای علای هغه ځان سره موږ نو راځي هغه ته راځي به ډي سي مخکې ډي سي صاحب چې هغه بار راغلی نه شي البته ډي سي صاحب له موږ نه راغلی خبره به هغه چې الله مخامخ دل موږ لا نه راغلی مخکې موږ بار راغلی موږ له هیڅ قسم کاغذ نه میراو شي آیا مثال په تور سره چې به موږ معلومات ورکو 2014 کې قانون پاس شوی موږ به خلکو معلومات ورکو دا معلومات به چاله ورکي زه چې کوم مطلب دا چې د صوبایي اسمبلی کینډیډیټ پاتې شم زه مینت کوم زه وایم چې به مال معلومات راکړي مال معلومات چې کوم دا غونډه راکړي نو دې د وجه نه دا د کرپشن انتهایی یعنی په اعلی سطح باندې دي او بیا غټه خبره چې کوم دا دا کچرتا دا خلک موږ له دغه شانتي ای ډي بټګرام او دارنګ چې کوم د ټیم علي هغه مول لوکل ګورنمنت داغه پوره معلومات موږ نه راکړي نو یقینا موږ به چې کوم د په داسې احتجاج باندې مجبور شو چې داغه به چې کوم د سره هیڅ قسم جواب نه لہذا تاسو په اجازه زدا وي چې برای کرم دا زموږ قانوني حق دی او دا موږ ته راکړي چې کوم ځای کې کرپشن شي موږ چې کوم دغه تاسو کو چې موږ نه کیږي کنه موږ به عوامو ته خبره خيو لہذا زه د تاسو چې کوم دی د میډیا په وساتت باندې دا خبروم کول غواړم چې زمونږه آزاد قوم اتحاد چې وجود کې راغل دی د برقي تحریک جوړ کړو او د چکم د بجلی مسله الحمدلله داسې حد ته رسولې وه چې بالکل هغې کې اخري د چیرمن او د سیکرټري چکم د هغې دستخط پاتې و لیکن د هغې وخت هم نمایندګان چې هغه هر څوک او د دې موجوده نمایندګانو هغې باندې هېڅ قسم کار نه کړی او زه به دا وایم زه به شکایت وکړم د میډیا په ذریعه باندې د نواز خان بیارای نه چې هغه 15,000 خبره کړه چې ما ګریجویشن زیات ک هغه نه ما چې کوم مطلب دا دلته کې د خپل د سجبیان الته کې لین ولګو هغه نه او کله چې هغه لار شي او اعلان وکړي یا بجلی کې ګوتی وي بیا چې کوم د سومر بجلی نه ما ته چای دا والی مې بس هغه لار شي زموږ ایم ان اس لار شي الته کې ګوتی وي چې بیا غشتر را چې کوم دا روکي هغه غشتر را چې کوم دا روکي دا حقیقت ته سپارا خبره نه ده ټول خلکو د معلومه ده خبره یو سره وځي هغه نور دیو جنور شیشته وي بل دغه دی کنه دغه دلایل ضرورت نشته عوامو ته خبرو باقاعده هغه پته ده داغه نه علاوه دا چې زمونږه دا لګولې وا چې موږ د علي د موږ وادي علي چور چې کوم دی هغه به سکو بندوبست وکړو دوی چې به موږ سی پیک علي ته چې کوم دی هغه وخت د سی پیک چې کوم دی څه لفظ دی په دې باندې زمونږ د مشر پوي کې چې د سی پیک څه ته وي مال تاسو به موريدي چې مو هغه چې ما علي ته ما چور ته سی پیک منظور کړي الله د سی پیک څه لفظ دی لکه څه په معنی پوي کې د سی پیک څه د څه دی لکه ما منظور کو تر اوسه پورې چې څومره کارونه ویلي دي موږ منظور کړی دی دا دروغ دی حالت کې 1 روپۍ شو حالت کې 1 روپۍ شو حالت کې 1 روپۍ شي ټول چې کوم دا دروغ دی په مخ د ځمکه موږ به اړه اختیار وو چې او شی چې کوم دا په مخ د ځمکه ولګي بیا دا غي نه علاوه موږ ویلو چې موږ علي چې کوم دا غزله جوړو علي نو موږ زله جوړو او هغه لپاره بیا د خانانو نه بس دا زموږ چا ترخ جیب کې دا چا بډي کې دا موږ ورپسې بڑا راخلا موږ ورپسې بڑا راخلا موږ ورپسې بڑا بس دغه بډي راکاږي او ترخ جیب کې دا شی دی هغه دی بجټ کې دغه دروغ دی او دغه چې کوم دی هغه لګیا دي لہذا تاسو په وساتت باندې موږ دا خبره کوو چې زمونږه موجوده یا دا سابقه که په بټګام کې دی او په پالای کې دي دا نمائندگان یقینا خپل په ذمہ دارانو کې چې کوم دی هغه دو فعل شوي دي او موږ د خواست کوو عرض کوو چې برای کرم کدا کار تاسو دنیا لپاره کوي نو ډیر وګټلا اګه دین لپاره کوي نو دین کار نور بللا دي ادا زیاتی پرې تاسو آخرت خرابيږي دا زیاتی پرې بل څوک چې کوم د لازم مواریو کې ادا درو چې تاسو به تر اوسه پورې دا پوره دي اخر کې زه د شیخ صاحب حکم باندې هغه یو اعلان کول غواړم او دا تاسو خصوصي طور سره نوٹ کړئ اعلان دار چې آزاد قومي اتحاد بیگا 16 اگست 2021 باندې شیخ رشید احمد صاحب مدذل العلی
د هغې په سربراهۍ کې مشاورت نرستو یوه کمیټي جوړه کړه چې هغه کمیټي با اختیاره کمیټي ده. هغه کمیټي هغه به زمونږ د سیاسي امورو د حلو ځلو د هغې ټول اختیار به هغه کمیټۍ سري او هغه د هغې نه علاوه د دې یعنې د سیاسي څومره خبرې اترې چې کوم دي نو هغه کمیټۍ ته زمونږ اختیار دی او موږ متفقه کمیټه هغه جوړه کړې ده. داسې کنه شیخه بیا بله خبره دا ده چې موږ آزاد قومي اتحاد پرون په دې میدان کې ولاړو نن هم ولاړو او سار به چې کوم دی هغه هم ولاړو او موږ ټیک ټاک آزاد قومي اتحاد خپل تشخص لرو خپل چې کوم دی خپل منشور لرو خپل واضح چې کوم دی هغه پروګرام لرو هیڅ قسم د چا د دباو د لاندې او د چا چې کوم دی مثلا د ډنډې لاندې هیڅ قسم زور ضابطه هغه موږ قطعا هغه نه قبلو او دا چې څنګه چې موږ په 2013 کې هم بیا په 2018 کې خپل د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی د هغې منبر د امیدوار مخامخ راویستی دی دغه شانتې به انشاءالله مستقبل کې موږ د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی منبران هم خپل مخامخ راولو او همدا متوقع که چېرته وشي ځکه د دې حکومت هېڅ پته نشتي پخوا به مسلو یو کلی خوړ دی نن یو څو یا سر به پته نشته خو همدا متوقع بلدیاتو کې د ویلیج کونسل نه واخلي د تحصیل چیرمین پورې موږ به په هر په الی کې 37 ویلیج کونسل دي او انشاءالله زه په دعوې سره وایم که 37 کې 37 نه دا 30 کنه 25 په دې کې موږ خپل باقاعده مضبوط نمائندگان چې کوم دی هغه ودرو او باقاعده مضبوطی طریقې سره هغه موږ سپورټ کوو او دارنګې د بلدیاتو په هر فورم باندې به انشاءالله موږ کل حصه اخلو او د هغې نه علاوه ذاتي طور سره زه بعضو هغه ملګرو ته چې هغه سیاست کوي او هغه زما د اندازې مطابق هغه په سیاست کې نوی خلق دی او هغه سیاست کې زه هغو ته دا خبره کومه چې ورونو خبره داسې ده چې دا یو بل پسې پروپیګنډي نه دی پکار چې څوک چېرته لاړه څنګه ځي هلته کې ځي دلته ځي پروپیګنډي یو بل پسې نه دی پکار زموږ هدف چې کوم دی دا زاړه ګروګان دي دا زاړه اجرې دا زاړه دالانونه دا زموږ هدف دی لہذا موږ دا خبره کوو چې راځئ دا څوک چې کوم دی مطلب د قومیت باندې اواز کې راځئ چې موږ یو ځای شو او موږ د یو پلیټفارم نه چې کوم دی هغه جدوجہد شروع کړو او قوم له چې کوم دی هغې له یعنی مفاد ورکو او د قوم د هغې ښېګړه وکړو زما د طرف نه آزاد قومي اتحاد طرف نه د ټولو ملګرو ته دا دعوت دی او تر دې تاریخه پورې زه غلام الله دا مخامخ ناست یم شیخ رشید صاحب دا مخامخ ناست دی زموږ هېڅ چا سره لا تر اوسه پورې څه مذاکرات نه شي هېڅ قسم چې کوم دی ډیل نه شي ها د دې نه وروستو هغه جدا خبره ده دې ساعته پورې زموږ هېڅ قسم ډیل نه شي هېڅ قسم مذاکرات نه شي څوک چې زموږ آزاد قومي اتحاد متعلق بعضې یعنی ناقابل فراموش یا مطلب بې ځایه هغه دغه کوي پروپیګنډې کوي موږ د دې خبرې انتهایي رد کوو او موږ په دې خبرې باندې خفه یو چې داسې پروپیګنډا او داسې دروغ چې کوم دی نه ویل پکار الله موږ تاسو نه تپوس کوي زه یو ځل بیا ستاسو شکریه ادا کوم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین جی دې تاسو د تحصیل بلدیاتو حوالې سره بلدیاتو کې به انشاءالله د ویلیج کونسل نه واخله دا څومره ویلیج کونسل چې هر ویلیج کونسل کې به د جمعیت زموږ د آزاد قومي اتحاد نمائندگان چې دي هغه به الیکشن کوي او د دواړو تحصیلونو کې به موږ الیکشن کوو انشاءالله او موږ اوسه پورې زموږ هېچا سره اتحاد نه دی شوی او نه د مذاکراتو ټیک ته چې په سیاست کې مذاکرات هم کېږي هغې کې اتار چړاو هم راځي هغې کې روغې هم کېږي او په هغې کې دغه هم کټي هم کېږي هر څه کېږي خو موږ اوسه پورې هېڅ چا سره دغه نه ساتلی نه موږ ته چا ویلي که څوک داسې مطالبې کوي یا شوشي پرېږدي نو هغه د هغه خپله مرضي ده چې زموږ کمیټي ده با اختیاره د اتو کسانو کمیټي ده او هغو به خپله فیصله کوي